دویم چې کوم غلط کار کوي زموږ په منګیانو کې یا په خوړو کې هغه دا چې سندري او ډانس او اختلاط د هلکانو د جنکو په منځ کې او څه وایي چې کله ورته ته دا ووایي چې مه کوه دا کار حرام وایي زه غم خو نه راغلی دا عامه خبره زموږ معاشره کې ما لږ ساعت مخکې دا ووایي چې کله د هلک او د جنۍ یو بل باندې رضا شو خبرو شو دا محض د الله څه دی الله نعمت دی آیا د نعمت په بدله کې به کوم رب چې نعمت درکړی دا قرب نافرماني وکړي نو بیا به ګرځي په کلي کې چې غټ غټ کوم سپیکر یې هغه پیدا کړي نو د یو نه د بل نه به سپیکر هغې نه به جنریټر راوړي او بیا چې داسې خلک پکې شته چې په کرایي باندې والعیاذ بالله ډمانې راوړي او داسې خلک پکې ماري دي والعیاذ بالله او دا ډېر څښا خلک دي په معاشره کې دا ډمانې چې راولي او دغه د زیو د اجراګانې راولي ګډاله یا هلکان راولي په پیسو باندې ګډاله هغه وایي موږ هلکان یو زما نه به خفه کېږي نه کېدای چې زما الفاظ لږ سخي دی ځان ته هلک وایي خو زه ورته هلک نه یم ځکه چې یو سړی په د هلکانو په منځ کې ګډېږي او خپله شا وایي راوایي اوچتېږي ولېږي دې کې د سړیتوب کومه نه خدمات وښایي دا خبرې کله کې ترخی دي خیر خدای چې رښتیا دي دا مرض ختمول غواړي په دې کې د سړیتوب کومه نه خدمات وښایي چې د هلکانو په مخ کې ګډېږي او تاویږي راتاویږي او سندرو او هلکانو ته نه بلکې والعیاذ بالله داسې مناظر پکې موږ لیدلي دي چې په دې هلکانو باندې پیسې خلک نیولي او په دې باندې به مور پلار ډزې کړي وي هلک کور کې پیدا شوی زموږ زوی پیدا شوی دا زوی دی دا هلک دی د جنۍ دپاره دا کار حرام دی چې کله هغه داسې ګډېږي او جسم یې ښکاري او پیسې به حرام پاتې رالک شو سبحان الله پتې څه چلو شو چې د انټرنیټ او د ټي وي او د ډیش او د قسمه خبرو زموږ باندې دومره غټ اثر وکړو چې هغه هلکان یې د سړیتوب نه ویستو سړي د سړیتوب نه ویستو او ښځې د هغه خپل جنس نه ویستي د هغونه سړي جوړ شي دا کارونه حرام دي الله تا باندې دومره غټ نعمت وکړو تا له جنۍ درکړه یا ستا کور کې یو کس ته ورکړه او یا ستا د کور جنۍ چې دی په حیا او عزت کې واده شوه آیا ته به د دې په بدله کې دا کوې چې دغه رب العالمین مخالفت به کوې نو په دغه ټیم کې سندرې اورېده دا حرام کار دی او سندرې مطلقا حرام دي او ځینې خلک دا وایي خیر د په مسافرۍ کې حلال دی او د خیبر چینل باندې مخکې یو مفتي راته وپوښتنې چې اوس نشته چې ګورې مړ شوی دی یو کس راته ویلي مړ له زه دې نه یم خبر بېتاب صاحب به راته مړ دی ښه بېتاب صاحب به راته نو هغه په رښتیا بېتاب و په خپلو فتوو کې هغه دا وایي چې د مسافر چې کوم دي که دوی سندرې واوري شي یو ټیم کې د روح غذا ده واجب هیڅ خبره سبحان الله تقسیم ته وګوره لکه شی حرام دی خو خیر د مسافر دا خیر د مسافر به کوم ځای کې راغلی ښه د مصر یو مفتي و د جامع زر هغه مړ شوی دی طنطاوي اوسني اوس وخت کې نږدې وخت کې مړ شوی هغه نه چا تپوس کړی وي د سیګریټ څکه حرام دي که حلال دي نو هغه وایي اما للفقراء فحرام د غریبانو لپاره حرام دي ځکه چې دوی نو پکې مال لګي او اما للاغنیاء فسجارة بعد الغداء والعشاء او سجارتين فحلال مالدار که چېرته د ماسپښین د ډوډۍ د شپې د ډوډۍ نه بعد یو سیګریټ ولګوي نو دغه حلال دی د خندانو ته سړی مړ شي چې دا کوم دین دی یو خو یو شی حرام دی حرام کې دومره تقسیمونه وکړو غریبانو لپاره حرام مالدارو لپاره جایز بیا د مالدارو لپاره مطلق جایز نه دي د ډوډۍ نه بعد سیګریټ یا دوا دا جایز دي دا چې داسې علماو ته خلک دا د قیامت نښه ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت نښه ده چې جاهلان عابدان به ډېر شي یعنی هغه عبادت چې کوي عبادت ورته پته نه چې دا قرآن او حدیث کې شته او که نه
نن سبا دې ډېر زیات شي عبادتونه کوي د خپل عبادت نه خبر نه رسول الله دا به ډېر شي او هغه عالمان به ډېر زیات شي کوم چې ګمراه دي او حق پرس علما به ډېر لږ ډېر کم به ملوي نه دا یو مثال بدل چې دا ګمراه مولیان دي الله دې سیمولیان نه موږ لري ساتي زموږ معاشره الله دې سیمولیان نه دې سیمولیان نه الله پاک ساتي لکه دا خبره به تاسو اورېدلې زموږ د معاشره کې معروف او وس الحمدلله خلک د تعلیم چې ډېر شو خاص کر د مسافرۍ زموږ معاشره کې ډېر تبدیلی راوسته مسافرۍ د خلک چې سعودي ته راغلي دوبۍ امارات بهر ملکونو ته ډېر راځي خلکو کې ډېره تبدیلی راغله یعنې دا مسله مولیانو بیانوله چې یو سړی په مسافرۍ کې او په کور کې بچی وشي نو دا بچی به د چای 4 کاله 5 کاله سړی په مسافرۍ کې او په کور کې بچی وشو په دې منځ کې نو دا بچی به د چای دا وې د دې سړي دا ګوره د اوس ګوره کوم مولیان چې موږ سره د دوی فتوی دی اوس بدلی کړی دی په دې چې خلک پوه شي خو په شرط دی چې په کور کې به دې سړي پرتوغاخ پروتي نه که پرتوغاخ پروتي په کور کې دې سړي نو بیا د ماشوم د چا دی د ماشوم بیا د خالق دی ځکه چې پرتوغاخ پروت دی ماشاءالله څومره دلیل دی وخذي خدای چې اوس دا مسله خلکو پر غوډه خزم پرتوغ وګوري کیدو چې سم مرزي دا وکړي نه پرتوغ پروت دی دغه یا د خاوند او دس لوټه پرته وي دوم شرط دی ته د خاوند او دس لوټه په کور کې پرته وي نه بیا د ماشوم د دې خزي دی دلیل دغه سره ملو شي نه دی وی لوټه پرته د کور کې ها دا خو دلیل لوټه پرته دی نو دا موس لکه سړیان شي چې لکه دا کم عقل نه لوټي د ماشوم سره سکار دی او پرتوغ د ماشوم سره سکار شتي هیڅ کار نشته بلکې ځینې مولیان پکې څه وي دا کې دی چې کله دې ته پوښتنه کو باس وسره ډیرو کې هغه د لوټي را چوخياري هغه د لوټي باس نه کوي او د پرتوغ نه کوي دا به صادقونته کې مولا هغه به دا خبرې کوي او خيار پکې څه وي دا د سړي کرامات دي د کرامتن بس ولې د الله د قدرت نه انکار کوي دې څه بتاته وي ولې الله نشي ورکولای شي موږ الله ورکولای شي خو الله د هر شي لپاره یو قانون او طریقه یې خو دي چې دا الګ بده دي جنې سره ملاوي شي نشي جلوي شي ماشوم به پیدا شي ها د واده نه بعد وې دا کرامت ده که واده شي خکه د واده نه مخکې د جنې نه واده شي او چا غوښتلی نه او بچي وشي بیا پیسې دی بیا هم کرامت دی که بیا دوتم کرامت وي خو بیا ولید د معاشرې وایستو بیا خو بس چاته څه نشي ویل یا به څوک پرتوغ کږدي په کور کې یا د خاوند او دس لوټه پرته ده او یا کرامت دي دا خبره مې دې پر وکړه چې رسول الله صلی چې قیامت ته به نږدې ګمراه مولیان ډېر شي او هغه خلک به مشران شي رسول الله صلی وایي چې هغه به جاهلانی به دین به نه پوي او خلکو له غلطي فتوی ورکوي په خپل به هم ګمراهي او نور خلک به هم ګمراه کوي په دې کې ګډېدو څه حکم دی د ګډېدو د مسله به واضح کو د سړو د پر ګډېده د حرام دي د سړو د پر ګډېده حرام دي او د خزو لپاره د خزو د پر جایز دي خو په یو 2-3 شرطونو باندې اولنې شرط چې د خزي عورت په نخ کې راکړي ډېر خلک یا ډېر زنانو د ډېر سړو په زړه دماغ کې دا خبره پرته لري چې د خزي په مخ کې عورت نه دا به خزو کې ډېر غټ مرز دی یعنی خزي د خزي نه پرده نه کوي ګوره نه خزي هم د خزي نه پرده کوي عورت تشتي لکه څنګه چې د سړی په مخ کې هم پرده د عورت شتي نو اولنې شرط دی چې د خزه به د لباس کې چې د عورت په نه ښکاري کی یعنی تنګ او لنډ او شفاف د جامې باندې دویم شرط دی چې په دې کې به سندري نه کوم جنن سبا چلی دي کې به سندري نه او د سندرو چې کوم سامان دی هغه به پکې نه هغه د خزي مثال کې په دغه ټیم کې په خوږ आवाज کې سوي او حلال خبرې دي به کې حرام او د عشق او د مینې محبت د قصې به کې نشتی او په خوږ आवाज کې د خزي لګي دي سوي لاس وسره پړقې یا هغه تمبل وسوي چې کوم څه چې یو طرف نه کولاوي چې دوه طرف نه بني غانه حرام دغه تمبل وهل
دا د زنانو لپاره جایز دي او دې سره په خوږ اواز کې سوی خو د اواز بهر ته نه وځي په شرط دي چې اواز خلک بهر نه اوري زنانو اواز او په دې کې زنانه راپاسي اواز په دې زنانو په مخ کې تاو راتاو شي او د خوشحالي یو دغه کینه دا هغه ډانس نه دی او نه هغه سندري دي کوم چې دا اصلي ډمانی کوي خدا بلکې دوی د خوشحالي یو موقع ده ان شاء الله په دې کې بس حرج نه خو چې دغه شرطونو خیال وکړو ساتل شي.